په کابل کې د نن مازدیګر درنه چاودنه. سلام، وخت مو بخیر. د افغان پلس چینل تازه ویډیو ته ښه راغلاست. بشپړ راپور په دغه ویډیو کې. نن یکشنبه مازدیګر په کابل کې د عیدګاه جومات تر څیرمه او د یارک ماڼۍ 1 کیلومترۍ کې درنه چاودنه رامنځته شوه. چاودنه د جومات په دروازه کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو له کبله رامنځته شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان قاري سعید خوستي ویلي چې په دغه چاودنه کې 2 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. نوموړي د پیښې په تړاو د 3 کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. ویل کېږي چې د چاودنې پر مهال په عیدګاه جومات کې د طالبانو د اسلامي امارت د ویان ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې مراسم ترسره کېدل. دا په داسې حال کې ده چې خپله مجاهد هم رسنیو ته د چاودنې ترسره کېدل او پکې یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله تایید کړې ده. له کابله د تند پاڼې خبریال وایي چې د عیدګاه جومات شاوخوا نن له سهار راهیسې غیر عادي او تر کلک امنیتي پوښښ لاندې وه. د دې چاودنې هدف لا په ډاګه شوی نه دی او مسؤلیت یې هم چا په غاړه نه دی اخیستی. خو انداسې کېږي چې چاودنه د داعش ډلې لخوا ترسره شوې چې هدف یې هم طالبان وو، خو په رسمي توګه دا نه ده په ډاګه شوي. په دې اکله زموږ سره اوسئ. تر نورو جزئیاتو تاسو خبرو او د دې مهال ویډیو تر تازه ویډیوګانو زموږ سره اوسئ. تر بیا ښې چارې.